اول ژوند حیات انسان ته 80 کاله 40 کاله 50 کاله عمر ورکړي دغه ټول عمر پښتنه تر کېږي چې د عمر د پوچش کې تیر دوم روایت کې کله د څه وی چې د ځوانۍ چې پښتنه تر کېږي چې ځوانۍ د پوچش کې زړه کړه کله دا چې جسم دا که اندامونه چې ما درکړي و دا د پوچش کې زړه کړه دریم د علم پښتنه کېږي چې ما تاسو دین در لګلې وو پوهه مې درکړې و څومره چې عمل په دغه خپل علم باندې وکړ څلورم ما درې وو څلور شیان پښتنه کېږي څلورم د دنیا پښتنه کېږي په کومه لار دې ګټلې و بیا دې په کومه لار کې خرج کړه دا خو پښتنه شوې د دنیا د ګټلو چې په روا دې ګټلې و که په ناروا د مصرف به پښتنه کېږي بیا دې په جایزه طریقه مصرف کړه که په ناجایزه طریقه دې مصرف کړه رسول الله قسم خوري چې دغه څلورو پښتنو سوال او جواب د سړي سره نه شوی قدم هم د خپل ځای وانخلي اوس نو په دغه څلورو پښتنو کې که سړی کامیاب شو بس خوشحاله ده جنت چې کله په لاسو ټول کېږي دې به جنت ده او خدای راخسته که ناکام شو نو دې به د جهنم په طرف باندې بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر دا سورۃ عصر مکی سورۃ 3 آیات ده یو رکوع د دې کلو په اعتبار یو سورۃ 3 او د نزول په اعتبار د الله سم د سورۃ انشراح نور سنازل ده الله قسم کوي والعصر د ما د قسمی په مادیګر ځکه مادیګر واقعیت قیمتي ده دلته شیطان هم ډیر سرګرم شي نو خدای پاک هم ډیر اهتمام حکم بیانې خلکو ته د مادیګر وخت راځي وای شیطان هر انسان ته په فکر کې دا ورکی دکاندار ته په فکر کې دا ورکی چې اوس اچم بیا په پاسته بازار بنديږي دکان بنديږي نو شپه را روانه ده په دا اوس مادیګر کې لږ خواري وکړه بس جمع پاتې شي حتی المنذ ډیرو نه پاتې شي په مادیګر کې شیطان دا شی ورته کوي کبل فرد که زمیندار د لونه مونه کوي کار کوي یو ته په خیال کې دا ورکی چې شپه را روانه ده اچم دا لږ ځای پاتې ده کوشش وکړه کباغوان ده که یو بل دریور دا کبل بلا دا ارڅوکتا شیطان وای د دنیا بازار گرم کی اوس نو چې دنیا بازار گرم کو انسان د آخرت نه غافل کوي نو علاوه د مازیګر ډېر غوړې قیمتي وخت ده حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطى کوم منځونه کوم د مازیګر موږ به خینه پرېږدي دغه لپاره چې په دغه مقابله د شیطان کیږي یا د مازیګر په وخت شپې او د ورځې ملائکه سره بدلیږي په دا ورځ کې چې کومه ملائکه د انسانانو عملونه لیکي د مازیګر په وخت دې طرف د اسمان وته او هغه د شپې ملائکه چې د شپې عمل لیکي د مازیګر په وخت راکوزيږي نو کله انسان د مازیګر په جمع ولاړو په خپل وخت کې په صحیح طریقه لمونځ کوي دا ملائکه چې د خدای پاک حضور ته دي ورځي هغه په رجستر کې ورسره ولیکي چې موږ چې راتلو دای په مانځه ولاړو ا د شپې ملائکه چې ورځي هغه ولیکي ای خدای پاک موږ چې پرون ورتلو دای د مازیګر په مانځه ولاړو یو موږ د خدوار عمل نامو کې ولیکل شي نو ځکه الله تعالی د دغه عظمت لپاره قسم کوي ول عصر د مازیګر قسم یا عصر مطلق زمانه ته ویل کېږي ایمه د قسم په زمانه باندې اشاره کوي دې ته زمانه ډیره قیمتي ده رسول الله وی یو تکبیر اولا چې د ملا سره ګډ ویني چې د الله اکبر کړه تام ګډ ورسره الله اکبر کړه تکبیرۃ الاولا خیر من الدنيا وما فيها تر ټول دنیا او د دنیا ته ټول نعمتو بهتر ده ولې دنیا پاتې کیږي په دایو تکبیر چې څومره ثواب خدای په ترتیب نه پاتې کیږي اوس په دایو تکبیر څومره وخت کیږي څنګه نه بلېږي په دایو چې کله کې دغه الله راځي کو د چې عمل دی وکړو چې الله در راځي دا دنیا مزرعه د آخرت ده دا عمر چې خدای پاک درکړي د غیر د دې لپاره درکړي چې آخرت ته کار کې وکړي نو دا عمر ډیر قیمتي ده دغه وجه نه چې کله د زکردن د چا راشي زکردن په وخت کې به کافر خدای پاک ته زارې شروع کړي خدای پاک یو منټ عمر راکړي چې په اخلاص توبه توبه عمر اذا جاء اجلهم لا يستغفرون ساعه ولا يستقدمون بیا شک کیږي نه دنیادار سره په دغه وخت کې خدای پاک ته زارې شروع کړي لولا اخذتني الى اجل قريب فاصدق نو چې مخکې موږ تاسو خدای لږ وخت راکړي چې لږ خیرات په خپل لاس وکړه فاصله به مکان ورکړي د دغه عمر قیمت په دې کدن په وخت چې د معلومیږي چې یو سړی کروڑپتی اربپتی وي اوس په دغه وخت کې په اربونو دنیا په وشندي که خدای په یو منټ عمر د تور کې چې توبه وباسي په خپل عمر په خپل ګناه خو پوښ خپل ملائکه د عذاب خبري ورته شروع کړي دغه د دنیا عمر قیمت سړي ته معلومیږي په موږ عباس کې دي
رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو نه په انسان په هغه مجلس ډیر افسوس کوي چې هغه مجلس کې خدای د ذکر نه بغیر بل تیر شوی چې یې الله ذکر نه کړي یې رسول الله صلی الله علیه وسلم درود نه ویلای تر ټولو نه په یو عمر ډیر ارمان کوي یو ساعت یو مجلس چې دغه تیر شوی نو ولا عقل د ماده قسمي په زمانہ ان الانسان لفي خسر بشک چې هر فرد انسان چې د په تاوان کې ده هر انسان تاوان ده بیرته علی استثناء کوي الا الذين امنوا هغه کسان دي تاواني چې ایمان راوړي او عمل صالحات نیک عملونه کوي وتواصوا بالحق یو بل ته په حق سره خبره کوي وتواصوا بالصبر او یو بل ته په وصیت په صبر باندې کوي چا کې چې دا عمل موجود ده خلک نه دي تاواني ولې عمر ضایع نه کو نو جنت یې وګرځو تاواني هغه څوک چې دا شای نو کې مسلمان نه ده کافر لا تاواني د خسر دنیا او آخرت ده عامل نیک عمل نه د فاسق ده دا سړی تاواني د جهنم لایق ګرځي د دین کار عمل بالمعروف و نهی عن المنکر او یو بل ته وصیت په وعظ او نصیحت دا چې نه کې داخله تاواني بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه دا سورۃ همزه مکی سورۃ نه آیات ده یو رکوع د کې د لیکلو په اعتبار یو څلور او د نزول په اعتبار د شان د سورۃ قیامت نو ورته نازل علاوه ويل هلاکت تا یو کاند د په دوزخ کې لكل همزه هر غیبتګر لمزه عیبګر لره هلاکت تا کند د په جهنم کې هر غیبتګر عیبګر لره د مستاق په لحاظ تقریبا یو سړی تر جوړیږي په ظاهر دوش یو سړی ده د خلکو په عیبو کې ګرځي عیبونه ځان ته معلوموي بیا دغه عیبونه خلکو ته بیانوي ځان ته یوارې د خلکو د عیبون معلومات کوي لمزه بیا دغه عیبونه په مجلسو کې په خلکو په لګیای فلانکای داسې کوي فلانکای داسې کوي خدای پکوي دغه خلک برباد دي دغه د پارکاند د په جهنم کې الذي هغه غیبتګر او عیبګر جمع چې جمع کړي مال وعدد او شمیرلې وي ذخیره کړي وي د خپل ځان لپاره یحسب دای ګمان کوي چې ان ماله اخلده چې دای د مال بدای تل ژوندای وساتي اکثر چې د خلکو په عیبو څخه غليږي خلک طرفان کم ورته دنیادار خلکو ځان غټ کړي ورته دیږي نو په نور خلکو څخه غليږي ولې وای دا لکه چې خیالي چې ما په دنیا شته د مرګ نخلاص شي زه په امیر باندې یو چاره ویلې کراچي کې وایو سړی ډیر مالدار ده یو ورځ په یو مجلس کې وایي دا خبر وکړه چې دنیا دې چې وینو د چې څه کار نه کوي خو چې مریض شي ښه ډاکټر ته ځان ورسوي کبل مشکل مو په دې نه مشکل راوځي چې دنیا دې نه څه کار کوي خدای پاک دې ښځې په ناس کې دا اصولي دانه پیدا کړه چې دا عام مرض تقریبا اکثر ښځو ته پیدا کېږي او په کوم شي خدای علاج کوي یا په اپریشن یا بیا د اپریشن په دوايي علاج کوي خو الله دا یو ازمه چې دا غټه خبره وکړه چې دنیا دې نو د چې غم کوي فلکاو روپۍ په ولګولې داسې بدبویي د دغه ښځې نه شروع شو چې هسپتال نه یې جواب ورکړ چې باسې ټول مریضان ته پاته وایي دا کور کې کور خلکو باندې ژوند تام شو د بدبویي نه حتی د همسایو کورونه هم ته پاته ده ویل چې دنیا دې نو د چې غم کوي الله ورکو چې دا د دنیا شته اوس نو د دغه یو کچې مرض علاج ته وکړه په دنیا باندې مرضونه ډېر وي خو داسې رسوایي خو نه یې کړي نو دغه انسان چې په پردیو عیبو پسې ګرځي غافلا ان خلق از خود بېخبر لاجرم ویند عیب یکدیگر علامه ربیع وایي غافل دي دغه خلک د خپل ځان خپل عیبو ته نه یې پام د دغه وجه نه یو د بل عیبونه بیانوي که بل څه لګیایي خپل ځان ته ترویج وي کله نه ده داسې چې دی به نشي مړ دنیا به یې ژوندی وساتي لا ینبذن فی الحطمه خامخا به دی وغورځول شي هغه شي ته چې هغه ماتوونکی سوځوونکی د هر شي ده حطمه سوځوونکی د هر څه شي ده هغه څه شي ده حطمه وما ادراک ما الحطمه څه شي پوه کړی ته چې څه شي د ماتوونکی سوځوونکی نار الله الموقده اور د خدای ده بل کړی شوی چې خیږي په
هر شي باندې خيجي رسيجي هر شي شته التي هغه تطلع على الافئده چې خيجي په زړونو چې حتی زړه سوځي وای د دنیا اور د سړي ظاهر سوځي خو د جهنم اور دومره تیز اور ده چې نه زړه ته ورسیږي ټول بدن وسوځي نو داسې د نه کوي دا انسان داسې نه دی د خیال دا ده چې دا غافل انسان د چې زه به نو همیش ژوندی یم دنیا مې ډېره ده خدای پکې قسم د دې اور ته به ورلوېږي هغه اور چې د نن زړه پورې ټول بدن سوځي انها علیهم مؤصده بېشکه دا اور به په دې باندې بندي کړی شوی وي بند کړی شوی وي چې دا د اور صندوق ورته جوړېږي او په یوه کې دی بندېږي د اور میخونه پټکول کېږي بیا به په جهنم کې دی د اور په منځ کې بند وي فی عمد ممدده په هغه سنو اوږدو کړی شوي کې داسې د دوی د وجود سره لکه دا مټه د اور په یوه طرف هم ودرېږي په بل طرف داسې کې بندېږي دا خالق ولاړې لکه دا ولاړې انوارې په داسې شکل باندې یو طرف بل طرف ته د اور مټې یې ورسره او دی د هغو په مابین کې باندې وي بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل دا سورۃ الفیل د مکی سورۃ د 15 آیات ده یو رکوع د تلاوت په لحاظ یو تر 15 او د نزول په اعتبار مناسب د سورۃ کافرون او راځي په قول مختار د نبی علیہ السلام د پیدایښت وکا د دې پیدایښت تقریبا یو 2 میاشتې مخکې دا واقعه پېښه شوې ده د محرم په میاشت کې واقعه پېښه شوې ده سفر ربيع الاول د ربيع الاول په 12 بیا رسول الله پیدا شوی ده دا پیښه په محرم کې ده قصه یو د زبرلاند ذکر کوم یمن کې د حبشو د پاچا د طرف نه یو پاچا او مقرر وو مستعمره دی هغه ولا کنن اوس د امریکا سرپرستی ده یا د روس سرپرستی ده ډېر نمونه یې تر اول کې لاندې یو هغه په یمن کې یو کوټه جوړ کړه ډېره ښایسته بیا یې حبشو پاچا ته اړولې چې دلته مې خپل خلکو لپاره کعبه جوړ کړه دا حجونه په کوپر کې خلکو کړه خو په داسې طریقه نه ولکه د اسلام په طریقه باندې دلته مې کعبه جوړ کړه نو خلکو ته اعلان وکړه دا خرچې دې نه کوي نه دي چې هغه کعبې ته د عربو ملک ته دلته لاندې مې کعبه ورته جوړه کړه د چې دا جوړ کړه اعلان یې وکړه څه مسافر عرب هلته تللي وو د تجارت لپاره به د عرب یمن ته شام ته تلل کله شام ته تلل کله به یمن ته تلل دغه چې هغه خبر ولې دا واورېده نو زور یې ورته د قومیت په لحاظ زور ورکړو چې زموږ د قابل په مقابل کې کعبه جوړه کړه نو کله د شپې چې دا خلک نو ورننوته په دا کوټه کې یوه ګندګي وکړه بیا دا ګندګي راواخیسته په دا دې وړو یې ورورخپله چې سهار څوک راغله خپلې کعبې ته دې خو کعبه شوه دغه قبله یې شوه چې راغله ګوري چې ګندګي طبقې او بدبویې دي دیوالونه ټول لړلي دي دوی دې پوه شو چې د عربو کړی نو د یو ځای پاچا قسم وخوړ چې زه د دې خانه کعبه پرېنږدم چې لوټې لوټې مې نه یې کړی او د حبشو پاچا ته آل ولېږه چې ته هغه مشهوره پیر د محمود په نامه باندې دا راولېږه چې ورشو او فوج راولېږه نو قول دا ده چې 12 بلان یې د ځان سره روان کړل دا بلان تعلیم قبلوي دا دیوال ته چې وله یې ورکړي دیوالونه ړنګوي دا یې را روان کړل لنډ تعبیر چې وکړم کعبې مبارکې حدودو ته رانږدې شوه اهل مکه خبر شو چې د ابرها فوجونه را روان دي او خانه کعبه ړنګوي ډېر زورور فوج ورسره ده راغله یو ځای کې یې واړول او دا نوکران یې په خلکو تقسیم کړه چیرې چې د چا وکان لیده به ووایه واړه یو غټ فوجونه ورسره دي د عبدالمطلب د نیکه د نبي علیه الصلاة والسلام هم 200 وکان ورکړه حضرت عبدالمطلب چې ورغی چې ورغی هلته یو ترجمان و چې عربي و دا د حبشو په منځ کې ترجماني کوله هغه ورکړو چې د قریشو سردار د عربو راغی نو دغه ظالم په ده خیال کې شو چې اوس که دی زارۍ راته شروع کړي چې د ما کعبه ما ړنګوه زه به څه جواب ورکړم دغه خبره دا پخوا دستور هم دا و چې زړي ته ننواتې ورشي نو هغه سړی نشي جواب کولی خو اجازه یې وکړه چې راشي چې ورغی
عبدالمطلب ته خدای په ډېر ښه سخام ورکړی و، ډېره ښه ځواني یې وه، ډېر ښه فصاحت او بلاغت یې درلود. نو ته دا خیال مه وکړه چې د ځان سره چې پاس کېنومه دا بې عزتي ده چې ته چې ځان سره یې برابر و، او که دی لاندې وي نو زه پورته یم، دا هم د قوم سردار د بده خبر ده، نو دا هم ټول ورسره کېنه. د ترجمان په واسطه یې پوښتنه وکړه څنګه راغلی؟ ده ورته ویلې دا د تا عسکرو دي ما اوښان راوښتلي دي، 200 اوښان چې هغه بېرته راکړي. دا یې ورته زه خو دې په دغه غم کې وم چې ما څه ویلې چې دا عذر به راته کوې چې دا کعبه مړنګه وه، ته په اوښانو پسې راغلی، اوښان خو به درکړم. ده ورته ویلې زه د اوښانو مالک یم، اوښان غواړم، د بیتي خپل مالک د هغه به یې ساتي، الله به یې ساتي، هغه ته اشاره کوله. اوښان یې ورکړه، بېرته راغی، دا فوجونه یې ولیدې دی. عبدالمطلب قریشو ته چې مکې معظمې غروب مابین کې آبادي ده او کمه فاصله ده، ته ورته یې ویلې چې وخېږي غرو ته، که دا فوجونه راشي چې بېعزتي جوړه نه کړي، ښځو بدناموسي جوړه نه کړي، زور او طاقت یې نه لرو، دی یې وخېږي غرو ته، دا یې ورغی خانې کعبې مبارکې ته، او په پرده د کعبې مبارکې پورې لاس ویني، ډېر غمجن اشعار یې ویلې الله ته چې خدایه داسې یو لوی ظالم را روان ته د تا کور ړنګوي. دی چې اراده د یو ځای نه راوکړه چې اوس را روانېږي خانې کعبې ته، هغه محمود فیل چې ډېر غټ فیل و هغه ټوشو نه ځي، په ګرځانو یې وایي، په هر چي چې وایي نه پورته کېږي، چې بېرته یې مخ وګرځي بیا پورته شي، خو مخ طرف ته چې بیا یې د کعبې په طرف ولوېږي. ځکه وایي هغه دوی چې په لارې رهبرت نیولی و ځان سره روان کړی عرب و، هغه وایي ورغی دا اوښ چې حکم یې وکړه چې اوس د دوی چې ورشي چې حمله پرې وکړه، دا فیل ته یې په غوږ کې وویلې چې ای فیله د خدای کور ته دې ورولې، هغه ته باندې ړنګوي. دا حیوانات هم خپل رب پېژني، خپل خالق پېژني، چې ورته ویې ویلې د خدای کور ته دې ورولې در باندې ړنګوي یې، فیل ته دې ور په مخ ته کړه. په دغه مابین کې الله دې طرف نه حکم وشو، مرغان راغله ډلې ډلې، او هر مرغه په خوله او په پښو کې کنکۍ کنکۍ دانې د خټې چې په اور پخې شوي دي لکه دا د چڼو دانې، دا یې راوړه او بمبار شروع شو په دا خلکو چې په سړي وغورځي د سر نه کوزه ته ووځي، چې په حیوان ولګېږي حیوان او دم تېښتې شروع شوې. دا پاچا مخکې وتښتېده، خلک د شا نه څوک بمبار شو، داره ته وړه، څوک تېرې، ده باندې خدای داسې مرض ګرفتار کړه په دالیا یې چې دا بندونه یې خوړینېده تویېده، یو یو باندې خوړینېدو دغه چې تویېدو چې دا ځای ته رسېدو دا یې هلته دغه نه مردار شو. الله دغه واقعه ذکر کوي چې رب کریم هغه قادر ذات ده چې هغه قدرتمند سړی یې داسې بمبار کړ، حتی چې نبي علیه السلام مبعوث شو په دغه وخت کې د یوه مرغانو ګردګۍ یا په یغزه ځای کې پرتې وې، خلکو لیدې. الله وی الم ترى کله ګورې نه دې لیدلې تا کیف فعل ربک چې څرنګه کار کړی د رب دې تابع اصحاب الفیل، هغه خواندانو دې فیل سره، الم یجعل کیدهم ایه نو ګرځول خدای په فریب دې تدبیر دې په تفضیل په هلاکت او گمراهی کې، وارسل علیهم طیرا ابابیل، او لګلیو الله په دې باندې مرغان ټولګای ترمیهم چې وشته دې په حجارت نتیجه من سجیل چې په خو خاطر نه جوړ شوی، فجعلهم ويغزول دغه کافران دغه لښکر کعصف مأکول په شان دې هغه وقوع خوړل شوي حیواناتو ته چې واښه واچوې چې خوري یې پکې خېږي، د هغه لاندې واښه ټوټې ټوټې شي په پښو کې، ته یې خدای پاک دغسې ټوټې ټوټې کړم. بسم الله الرحمن الرحیم لإیلاف قریش. دا سورت قریش د مکي سورت ته 4 آیات ده، یوه رکوع ده، یو 4 د دې لیکلو په اعتبار، 99 د دې نزول په اعتبار. الله په مکه معظمه خلکو باندې غټ نعمتونه کړي وو، رسول الله نه مخکې بیا یو یې په زړه کې مینه د تجارت ورکړې وه چې په ژمي به تله د یمن په طرف ګرم ده، په اوړي به تله د شام په طرف چې زوړ ده. ولې که نه وای تللی دا دوه تجارتي، نو دوی په خپله مکه معظمه کې خو ریګستان علاقه ده، نه غنم کېږي نه وربشي کېږي، نه خرماوې شته نه بل شی شته، خدای دوی د زندګۍ اسباب د دغو طرفونه دی پوره کول. یوه طرف ته دا کار خدای ورته اسانه کړی و، دوم طرف ته دا و چې الله دوی ته امن ورکړی و، نور خلک به د کفر ډول و، چېرې به چې په لاره قابلیت تغله به ورته مخته شوه، هر څه به یې ترې یوړه. خو د مکې معظمې خلک چې چېرې به تله، هر ملک به تله، هېچا هم کار نه درلود، دا د الله د کور میلمانه دي، دا مجاور د بیت الله دي، نو چا کار نه درلود. اوس چې نبی علیه السلام راغی
دای کافران شو د رسول الله خبره نه ومنله نو الله دای ته خصوصي یادونه کوي ګوره بدبختان پتا چې د خدای نعمتونه تر نور خلکو ډیر دي چې ډیر دي نو دغه کوټې دی چې تاسو ته امن ځای ګرځولای یغه عبادت کوي د یو خدای ومني رزق خدای درکې امن خدای پاک ته جوړ کړی او دوستي کی ته لګي پته لګي لإلاف قريش لوجد أنس أو الفتح قريش يود بلسرا إلافهم رحلة الشتاء والصيف أغا أنس أو الفتح دي فسفر دي جمي كي يمن تو فسفر دي قولي كي شامتا فليعبدون دي عبادت كي رب هذا البيت دي رب دي دغل قوتي الذي هذا رب أطعمهم من جوع شديد دي قولي ورکڑتا دي لوگي نيساتري دي وآمنهم من خوف أو دي أمن ورکڑتا دي خوف أو دي وير نجا أمالو زان باني توقار نلري بسم الله الرحمن الرحيم دا سورة معون دا درې آیات دا اولنی درې و آیات دا اولنی درې آیاتونه مکی دي او دا پاتې څلور مدني دي په دې کې ورکو د تلاوت په اعتبار یو څلور د نزول په اعتبار ولا سم ده ارایت الذی یکذب بدین الله تعالی وی ایوی ته هغه څوک چې دروغ غړي ورځ قیامت فذلك نو دا بدبخته چې قیامت نه مانی الذي هغه څوک دی یتوع الیتیم چې رټی یتیم ظلم کوي په یتیم باندې دی یتیم حقونه پوری ولا يحض على طعام المسكين او نور خلق ته صدقه او طعام ورکول باندې دعوت نه ورکي ځکه دا کار کوی دغه چې په قیامت یقین لري په یتیم ظلم هغه څوک نه کی چې په قیامت یقین لري ډاری د صدقه او ترغیب هغه چا کې شوق ده چې هغه په قیامت یقین لري چې خدای پاک بیا ثواب راکړي فويل للمصلين هلاكت تکان د دوزخ ده المسكون کلا کوم المسكون کی دنه چې منځونه کی مسكون کلا کوم المسكون کی الذين هم عن صلاتهم ساهون اغه المسكون چې د خپل منځ نه به خبره دي پروا نه لري دا موي پیغمبر مرتب ده څوک چې د قیامت خبره سم سره نه ویګره د منځ اهتمام هم نه کوي یو ورې ورته ویل مسكون کله نو څه وکړو خو بیا نو چې خپل نظر غافل دي دغه مطالعه کې د نبی رسول الله نه چا پښتنه وکړه چې دا څوک کوي چې موږ کې چې خپل نظر غافل دي باید هر انسان کوي چې د موجود اوقات له حال نه ماجګر دا اذان واورېدو خپل لګیا کاروبار کوي چې ما په دې دم شو وخت مخراط داخل شو بیا پسې غلې شروع کړي د منځنه به خبره د منځ قبر او عفت نشته د جمع پروا نشته ور سره د صحیح ادا کول نشته د اوقات لحاظ نه کی یو یا د شرایط لحاظ نه کی او د صحیح طریقه نه جانب ور صفا نه د ځای د پاکي لحاظ نه کی د وخت لحاظ نشته یا د خپل ویل نه غافل ممکن حضور نه برابر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اصل وای کامیابی دې ورکو هغه خلک کامیاب دي چې په منځ کې حضور برابر عاجزي کوي دلته یې دا خلک برباد دي هلاکت دي خلکو ته پاره چې خپل منځ نه غافل حضور نه برابر په حضور مطلقي عاجزي نه یې کې یو خدای په طرف ته رجوع نه یې کې بلکې چې کله منظم اسی پرویاي کوي الذين هم يراهون هغه کسان چې د ریا کې په خپل عمل باندې صرف قلب ته ځان ورکوي چدا د مخو منظور شو نور په واقع کې د ناز پروانه وته په دې وخت کې چې خلک یې نه ویني غیر څه نه دي چې کوم خاص خلک دي نو چې شي زردا لکه چې مشهور وټه کوي الله ډېر کم کیږي دي خلکو ته ځان ورکړي چې دا د مسلمان د مسلمان په ځای اخلاص ويمنعون الماعون او باندې کې دي مال زکات المطلقي په سم دا خلک بربادي او زکات نو ورکی داخله بربادي یا دوه معنا اسباب دي معاملات باندې کوي او دي بدلا کورنۍ ژوندۍ کې ټول ضرورت کور خپل اصل نه پورا دنیا کې انسان خامخا محتاج دی اوس د تا ضرورت شو سړی د تراغه چې تاسو صبر راکړئ چې زلګي په ماته بیرته دربي اګونی راکړئ چې شاید کراوه بیرته دربي حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ستن کوله حتی اورلګي ته کوله حتی مالګه کوله دا کوم شي اخی په کور کې ډیر خلاصي کله په کور کې مالګه نه کله په کور کې اورلګي کوځای نه
کله په کور کې یو کنکای شی ورکی اوس خپل کور ته امسایه ته ورشي چې دا څه شی راکړه دا یې بوخل کې نه ورکېږي معاونت شی نه ورکېږي نو دا خلک هم هلاک دي برباد دي چې دومره بوخل کې موجود ده چې ملکان هم نه غواړي صرف د یو ساعت لپاره ته غواړي چې زه د خپل کار کې وکړم الله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه خدای دې انسان کو کومک کې چې تاسو د یو انسان بل انسان کو کومک کوي ته چې الله دې مخلوق سره شفقت کوي نه علاوه وقار هم کوي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سورة الكوثر مکی سورة تدري آیات د یو ورکو ته د لیکلو په اعتبار یو سره اته او د نزول په اعتبار پنځلسم د سورة عادیات نور سره نازل ده د حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمان بلوغ ته یو مدي رسیدلی یو بلوغ ته رسیدلی حضرت ابراهیم کرکای وفات شو حضرت قاسم کرکای وفات شو حضرت طیب کرکای وفات شو حضرت طاهر کرکای وفات شو تو پیش عبد الله نو طيب طيب یو بل قبول دي درې زمن تو پیش صبر زمن رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ حضرت زینب حضرت فاطمه څلور نورانی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانو کې درې یا څلور قول دي چې درې وي یا څلور زمن په دا زمن یو په بلوغ نه درسېدل ټول کنکونی مرشي د نبی رسول الله دوی وایي چې وفات شو کنکونی دا یا یم دوی وایي سلام دوی چې وفات شو یو خابس کافر عاصم دی وایي دا دومره دا د دغه کې پریدا دا نه موږ ته چې اسلام کې میراث اته له ورسته په څوک نشي پاتې چې مړ شو باسان ده په خانه دا خبره وکړه ته څه کوي العیاذ بالله اته اصل صدقات ماده لکه پریدا چې دای مړ شو نو خاندان دی بیانوي میراث طبعا بدل خبر انسان خبر کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبيان محسوس شو الله جل وعلا دا د دنیا نعمت ده کزوی ده کګر ده کدنیا ده ټول د دنیا اسباب دي نه اصل خبره د آخرت ده الله تعالی د تسلی ورکړي ان اعطيناك الكوثر ما ترى کوثر درکړه کوثر یعنی دغه سره نه چې معراج په شپه چې کله جنتو ته ځنه وته ویاله دی ورته چې وګورئ پکې سپینې دي تر شوندو خوږې دي تر شاتو خوشبوې دي تر مشکو د لاندې نشي کې ورته چې کومه جوړه چې مغلري دي کې یا پوت دي کې مرجان دي کې هغه خاور خرج چې کېږي هغه د مشکو ده په شاو باندې پایپو په شکل باندې مغلري لګېدلې دي او ونه کې داسې مرغان دي چې وو باندې غړي دي چې حضرت عمر سے رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه چې پوری هغه ته دغه څه باندې چې انسانان دي نو نبی رسول الله دښتنه وکړه چې جبرائیل امین دا چې دي وایي دا هغه کوثر چې تاسو اعلی کړی نو دې ته یو روایت ده چې معنی هغه کوثر چې په قیامت کې ده ټول جنتیانو ته وګورئ ورکول کیږي رسول الله وایي دې ته روایت نه کوي باندې دی باندې مشرګه میدان راوځي حوض کوثر یو کوثر ده یو حوض کوثر دا د حشر په میدان کې دی دا د حشر په میدان کې چې د سخت ګرمۍ ورته د سخت تندې ورځي د سخت تکلیف ورځي مسلمانان ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پسند ولاړي په خپل لاس مبارک په هغه کامل انسانانو ته دغه حقوق ورکړي چې دا وو چې دا 200 رکعات چې ورځ قیامت وخت ته دی بیان شي ریا هغه مراده باندې مفسرین لیکي چې د کوثر نه خیر کثیر مراده تاسو ډېر خیر درکړای د نبوت باندې مقام درکړای د شفاعت باندې مقام درکړای مقام محمود به درکړای تومره قربونه ذکر به درکړای چې د معراج واقعا ده چې په هیڅ چاته نه نصیب شي چا تطبیق دا کړای چې خیر کثیر هغه حوض کوثر هم یو فرد دی د خیر کثیر تاسو ډېر خیر درکړای د دنیا او د آخرت په هغه د آخرت یو خیر د چې ته علاوه کړی او ټول دنیا خلکو ته مسلمانانو دې رسي نو پتا دې دا نعمت کړی او صلی لربک نو تل موږ کوو د خدای پاک دی پاره چې نعمت دې ته شکر باسه وانحر او قرباني کوو د الله رضا لپاره ان شانئک بشک هغه دښمن دې تا هو الابتر هغه به بنیاد ده هغه ابتر ده
دلته بیرته سوال شوی اکثر خو یو څه ویل کېږي چې میراث دي دا اوس اعتراف په دغه شکل و دغه د عاصم بن وائل دوه زمن پاتې شوه دواړه مسلمان شوه څنګه وایي چې دی اکثر ده داسې یو باریکه شاید سړي نه وي وربان دا زه مګر ډېر ډېر وایم چې دا علم څومره چې سړی مطالعه ډېره کړي زیاتېږي علم ختمېدن نه لري چې تفاسیر ګوري نوې نوې خبر به پکې اوري چا یو تفسیر ښه په غور واوري بیا به نوې خبر پکې واوري وایي دواړه زمنې وو دواړه مسلمانو څنګه اثر ورته ویلی شوی وایي هغه زمن صورتن د دغه خو واقع کې د رسول الله و ولې هغه آیات مبارکه را نقل کړی النبي اولاد المؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم رسول الله کو امت خپل ځان ډیر ګران ده د رسول الله به بیان د خلکو مایندې دي مایندې چې دا امتیانو د رسول الله د مایندو زمان شو وهو ابو لهم د اطلاع حیثیت شو نو امتي وایي رسول الله د دوی حیثیت لري او د رسول امت خو صلاح قرض شو حتی مسلمان دي کافر نه میراث راشي لکه دوی ګرځي چې د خمینه نو څنګه د ورته ځای افضل ده دای دومره ده تمام پکېګا یا دا معنی چې هر خیر اخلاق ته تاسو ډیر خیر درکړی چې دنیا او د آخرت خیر په دې لپاره نه چې دنیا خیر څنګه د آخرت ټول عذابونه دي ورته بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون دا سورۃ کافرون د مکی سورۃ شپږ آیات ده یو رکوع د لیکلو په اعتبار یو څلورم او د نزول په اعتبار اتلسم د سورۃ معون او راځي ده څنګه کاران دا نبی علیہ السلام دا کوټی رات جوړ را سره وکړه څو وخت یو کال ته د موږ د خدایانو عبادت کوه موږ په بیا یو کال د تاسو خدایانو عبادت یا هر ورځ کې کله به تاسو سره د ریګو په مانځه د تاسو خدای په عبادت کوه کله سره د موږ په ځانو د سجدې کوه جوړه سره وکړه جوړه رسول الله توقف وکړ چې دا الله عزت وکړه د دې لپاره اول وخت کې کوله چې ګوند را مسلمان شي نو ته ولې پرې ګذار تا خو په دغه باندې لکه زه په فکر وکړم چې دې ګوند د دایما کې تربیه وي زړه راوي الله سبحانه نازل کړ چې نه بایکاټ ته بایکاټ قلت يا ايها الكافرون اے کافرانو لا اعبد ما تعبدون ذل الحال عبادت نکوم دی وختیانو چې داتا چې عبادت کوي ولا انتم عابدون ما اعبد او داتا چې عبادت کوي کې په حال دی وختای چې عبادت کوي ولا انا عابد ما عبدتم نفع آئنده کې څه عبادت کول کې دی وختیانو چې تاسو عبادت کوي ولا انتم عابدون ما اعبد نفع آئنده کې تاسو عبادت کې دی الله چې عبادت کوي دیمو تاسو سره حق ده لکم دینکم تاسو له دین دي تاسو ته چې شرک د ولی دین او ما له دین دي ماده چې توحید ده د مسلمان څخه کافر یې مسلمان کافر څنګه جوړ سره وشي چې کار دې سره چلو د دې دین شته چې دې د کومه ویلې دي اسلامي د دې دین خوشانه او دا هغه وخت د کومې صورت ده چې د جهاد په کومه نه و تاسو دې خپل شرک په بيږي خپل کومه په بيږي زه مسلمان یم څه کافر یو دی بل اخلاص شي وروسته په دې جهاد په کومه راغلی چې د حضور مشوره کې اسلام ده دا اکثره طالبان ملایان عوام حافظان تاسو چې وایي چې داخل کې له کوم دینو کوم ولي دی به تاسو کړه دا اکثر چې په کې ولي دی ولیاتی ولیا لا نجارت یوه متکلم د تاج د تاج د ولیا مالا دي اسدا فائد حقیقت برابرۍ لپاره د روز آیات موافقت لپاره هغه ورته مالا د ماجد لکم ظلام په مقابل کې لکم لیا لکم تاج د تاج د لیا مالا د ماجد بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح دا سورۃ النصر ده په مینا کې نازل شو حجۃ الوداع کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج مبارکه تللی و نو دا اخرنۍ سورۃ د قرآن عظیم شان په مجموعه کې نازل شوی درې آیات د یو رکوع د تلاوت په اعتبار یو سورۃ او د نزول په اعتبار یو سورۃ ورلسم ده مجموعه سورۃ اخرنۍ چې نازل شوی دا سورۃ ده واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله هغه آیات اخرنۍ ده یو آیات او دا ټول سورۃ چې په مجموعه کې د اخر نازل شوی دا سورۃ نازل شوی
موسم چاکرین حج رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په مینا مبارکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سورۃ مبارکه نازل شو رسول الله چې هغه د تلاوت په دې سره مبارک حضرت عباس جوړه نه وکړه رسول الله ولې جاي اقرا وایدا هو د تاسو مرګ سره یا دوی څنګه مرګ سره دا علاوه چې کله د نصرت راغی مکه معظمه فتح شو خلک دی ولې د جډره ډله داخله د اسلام ته رښتا دې چې نور قراشوا چې موارد قراشوا نو خدای ته تسبیح بیا یا استغفار او مغفرت بیا یا عبادت شاته سره دعا کوي دا ورته منصب منوی دا عبادت نور قراشوا دا د مرګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل می چې مالي مرګ دی إذا جاء نصر الله فلا تلاش نصرة خدای پاک والفتح فتح مکه معلومه ورأيت الناس او تقولين خلق يدخلون في دين الله أفواجا لنوج في دين على كذا لكي وصبح بحمد ربك تفاكي بيانا وصل الحمد ربك واستغفره مغفرة الغارة إنه كان توابا بشكل الله تعالى وقبلهم كيدا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب دا سورة تبر تمکی سورة پیزا آیات دی ورکول دی تلاوت دی اعتباری او تغیولت او دی نزول دی اعتبار شپگم دا سورة فاتحین ورست نازل دا حضرت پیغمبر علیہ السلام تا چدا آیات مبارکہ نازل شو تبدر عشیرتک الاقربین اول خپلوانو تا نصیحت وکړه نو دای دی مکی معلومیت دی صفا غونډه کې وکړه چې نن سبا حاجان لیدلې ده کورونه شاوخوا نږدې ورسره په زور یې اعلانونه شروع کړل د قریشو لوی شاه او بیا سفر لاندې شاهو ته راتلو پلان کې کېلو حتی خپل ترور د دغو نومونه یې واخیسته راشئ دلته چې ورغله ټول ورجمع شوه نو ده ورته وویلې که زه تاسو ته دا ووایم چې د دغه غره شاته د دښمن یو لوی فوج را روان ده اسونه راغله په تاسې حمله کوي لاندې کوي خو تاسې په دې ما خبره ومنئ دې ټول ورته ویلې هو موږ ته تجربه کړې په دا څلوېښت کاله کې تا دروغ نه دي ویلي نو زه ورته ویلې زه تاسې د یو سخت عذاب نه ډاروم که ایمان را نه وی په جهنم کې به سوځئ تر څو دښمن هغه ډېر غټ ده د ده زړه ابولهب چې عبدالعزا یې نوم و کنیات ده د اور رسول الله ورکړی د اور پلار یعنې جهنمي د ملازم ده د هغه سره ده به سره تیږه د لاس کړه رسول الله ولي او ارتداء الفاظ ویلي طبعا لك سائر اليوم هذا دعوتنا العياذ بالله غرق شيء تدي مصير تقدر او بدلو دا دین خبره وتا عاش حضور ولا ايش تقدر اوري کړو الله آیات سورۃ مبارکه نازل کړه چې د دواړو لاسونو پر باندې برباد شي وتم او برباد شو دواړو لاسونه څه معنا وایي کنایه د دنیا او د آخرت د زینت نه دنیا کې هم شرمندګي په آخرت کې هم شرمندګي د دغه څه هغه د رسول الله دومره دښمنه وه چې پټه ولاړه اغزه بیا راوړه په خپله شاه بیا چې حکومه یا رسول الله تو حرام ته په غنیه کې بیا پټ شپې ورته وغورځول چې رسول الله په دغه ازویو کې وشي فهم کوئ پیر احاطه هغه دا دښمني درلوده پیغې خدای په دنیا کې هم دا چې عذاب راوست چې ورځې بار رافشا کړی مضبوط پړی کې اچولی ستړې شوه تیږې ته کمره ته یې ډډه وویله د شان ملایکه راغله هغه پړی پسې کش کړو پیغې کې یې پانسۍ کړه دا مرداره شوه او په جهنم کې به په اور د جهنم کې دا پیټې بالوي او دغه جهنمیانو ته لکه پیټې چې وروړي وراچوي او یا د دغه پیټې بارونه نه کنایه د شیطانت نه اور د شیطانت د محاربت د دښمني د رسول الله یې تېزه وه شغلیت یې ډېر ښه وه یو صحابي مبارک وایي د دې آیت مشرف نزول کې باندې تفاسیر را نازل کړي چې زه مخکې په اسلام نو مشرف ده صحابي خو وروسته مسلمان شوی د حالت وایي د عکاظ بازار کې روان یم یو ډېر ښایسته صورت ده ډېره ښایسته شکل ده دا خلکو ته وایي چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ای خلکو دا کلمه وایي چې لا اله الا الله تاسو کامیاب شئ شاته یو تور سړی ده دا یې ټیک وویل او خلکو ته دا وایي چې دا لیونی دی ولې د خبر ونه منئ
ما تكسنه وقت دا مخي څوک ده او دا شاته څوک ده وایي دا ټول دا مخه وراله ده او یې چې د خدای رسول یم هغه خلک د خدای دین ته بولي دا شاته تر ده ابو لهب د دښمن ده دا په دې کوتي ګولې او خلکو ته دا ویلي چې ګولې دې نو باندې دا جادوګر ده دا لیونی ده په دنیا کې خدای دې مردار شو چې بدر ته چې هغه دې قاتلې وو ته نه یو کې وتلې ای بدر دې مردار ته دې په سردارانو درې ورځې ته مردار شو چې کوی وو چې خپلوان یې نشوي وړای اخر کړه ورته وې او دلته نه په لرګو باندې ورپوري و غړي ته ورواچو او دلته نه دې کې ورشړلې په دې کې پړتو تبت يدا ابي لهب ما هلاك دوار لا سنت ابو لهب وطب او هلاك هم شو دي الله حكم د اراده ما اغنى عنه ماله دا باندې کو دي دا هلاکت دي مال دي و ما کسب او اولاد دي اولاد دي سړي کې څه بلل کیږي سيسلانا زرنا نبوجي پورا د قیامت باندې ورته ذات الله چې خاوند الله ودا وامراته او کته دې د ورته نوځي حمال الحق په دې حال کې چې بار راوړل کې وو د خطو د دوزخ یا په دنیا کې هغه ازویر رسول الله په دې جهه حادث په غاړه دې کې وي حبل من مسد رسید ډیرو مضبوط رسیدنه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد دا سورۃ اخلاص د مکی سورۃ سرور آیات دی ورکو ده د لیکلو په اعتبار یو سورۃ 12 او د نزول په اعتبار 22 ده د سورۃ ناس ورسته نازل رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ته خدای پاک طرف ته دعوت ورکړي یو ورځ یو کافر ورته راغی چې ته چې د خدایان نه مانې ته خپل خدای بیان راته هغه دې چې نه جوړ ده د سرو زرو ته چې د موږ دې خدایان نه مانې هغه د سپینو زرو د دې چې نه ته هغه راته بیان کړ الله رسول نازل کو قل توجه هو شان الله احد الله یو د په اعتبار د ذات او د صفاتو نه په ذات کې څوک سره شریک نه په صفاتو کې الله الصمد الله بے پروا ده هیڅ څه ته نه محتاج ټول خلک ته محتاج دي ټول کائنات ته محتاج دي دوی په ویل چې العیاذ بالملائکه د خدای نورانی دي لم یلد الله نه دي جوړي هیڅ ولم یولد نه دای دي بچانه ځګدلای دا مثل بخلرینا جسم شتانا دي جسم صفات نشتا ولم يكن له كفوا احد نشتا دم الله برابر سيال هیڅ بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق دا سورۃ فلق د مکی سورۃ ته یا مدنی اختلاف تر کې 15 آیات د یو رکوع ده د تلاوت په اعتبار یو سورۃ د نزول په اعتبار سلام د سورۃ په نور نازل حضرت پیغمبر علیه السلام یو وخت مریض تکلیف زیاتې دو شپږ میاشتې تکلیف وو څلوېښت شپې خدای ته تکلیف شو جادو د خپلو بیبیانو نه باندې چې دز به خیال دا و چې ما د خپل اهل سره نزدېکت کړی نو به یې کړی نو سخت تکلیف ده یو ورځ خدای پاک ته د حضرت عایشې رضی الله عنها په کور کې پروت ته ډېرې زارۍ حالاته وکړې چې ویده شو جبرائیل علیه السلام راغی سر ته یې ودرېدو میکائیل علیه السلام راغی پښو ته میکائیل علیه السلام پوښتنه کې جبرائیل علیه السلام نه په دغه سړي څه شوي دي او دې مطلوب د جادو په شوی چا وکړی دا لفظ باندې ذکر کوي باندې نورانه دا حلیف دی یهودو یو بدبخت پکړی دا په چې شي کې دا د خرما غوټۍ ده د منځي څه شاخونه دي څه وشتان دي دا یو مینځ په څو خواله په دې پورې پالي کړي و رسول الله وشتانه د لاس تر وړي و رسول الله د منځي وي غاښونه یو تر وړي و یو وشتانه ته یو له کوټي ور کړي وي جادو په کړي و دم کړي هغه ورانه دي او یو له کوټي ور کړي وي ځای مو کو پلان کې ځای چې د یو کوی دا او به دې چې لکه نه پوری د سوی باندې زړی او به دې دوی نه تربي شاوخوا ونی دي او غټ دانی دي لکه د شیطان سرونه دا معنی چې په شکل دي او به یو بیا خټیګه د یارتي کې لاندې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راوښ شو ام المؤمنین ته چې زه خدای خبر کړم ما خپل مرز راوکو مرګري ورسره وتله هغه کوی پیدا کړ هغه کوی چې هغه دې راپورټ کړ هغه شاین پیدا کړ دا دوه صورتونه خدای پاک نازل کړ د جادو د دم د علاج لپاره
هغه مجموعه یولس کوټې وي دا مجموعه دا دوه سورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یولس آیات ده یو آیات په ویل از یو غوټه خلاصوله دا بدن نبی اسلامي د سپک شو لکه هغه ګونډه کړی اوښ چې پښې ورتړلې نشي تللی چې ګونډه یې خلاصه کړي او صورت سپک شي جګ شي خدای پاک خلاص کړو دا یهودو د رسول الله د مرګ څو واره تدبیرونه جوړ کړل چې اخر شهید هم د دې د زهر په اثر شو چې هغه خیبر کې ورکړي وو او اخر وخت خدای پاک هغه د دونه راپورته د شهادت په ورته نصیب شو بسم الله الرحمن الرحیم قل بیا ته رسول الله اعوذ بنا غړم برب الفلق فلق الصبا چې روکی باندې چې پیډي راځي یا زړی چې دې من نه یا ګای راشي کی یا غنم وربشي دانش کی دې من نه ګټه راشي کی یا ځکه چې دې ما بین نباتات راشي کی ټول ته وایي کی من شر ما خلق د شر دې رسول چې الله پیدا کړی دی یو د زړه نه پناه غواړم ومن شر غاسق اذا وقب د شر دې تیارې شپې نه چې کله کته کتور شي ډېر تکلیفونه خلک شپو کې خلک تر رسید شپې دې تیارولو ته پناه غواړم په الله سره ومن شر النفاثات د شر دې هغه جادوګرو کړلنه چې دې چې کوونکې دې په عقد په هغه کې دې ور ته پناه غواړم ومن شر حاسد اذا حسد د شر دې حسد کوونکې نه چې کله حسد ښکار شي دې نه پناه غواړم کله یو انسان په ځکه د چا سره حسد لري بدیتی په بدیتی دومره ډېر نه چې دښمنی راکار شي په کله د چې ځړ کې عینات دومره ډېر اخر دې بدی شروع دا حسد شروع شو یو فټول کفار فټول رسول الله سره کار هغه په ځکه بدیتی لري خدای هغه عمل وکړ رسول الله د قتل او د مرض جوړولو لپاره کار وکړ شر د حاسد اذا حسد چې کار شي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس دا سورۃ الناس دا مدنی یا مکی دا مختلف اختلافات دي شپږ آیات یو ورکو دي لیکل په اعتبار یو سورۃ والا او د نزول په اعتبار یو شتم د سورۃ فلق نور تنازل قلت تو یا اے رسول الله تو یا اعوذ برب الناس پناه غواړم پر د ټول خلکو ملک الناس او باچا د ټول خلکو الہ الناس او معبود د ټول خلکو رب د ټول کائنات الله دا مالک الله دا معبود الله دا بل څوک نشته د چی باندې پناه غواړم من شر الوسواس الخناس د شر د هغه وسوسې اچون کې شیطان او د تکذیبون کې شیطان دوه صفات لري کله وسوسې اچي کله د سړی نه منډي وي حدیث مبارک راځي چې د انسان په ژوند کې دوه ځایونه دي یو ځای د ملائکه ده یو ځای د شیطان ده کله چې د انسان په ژوند کې ذکر د خدای پاک وي نو شیطان هغه ویل کېږي شیطان خناس منډي وي یو ځای او ملائکه سره د سړي جوړ راشي الهامات او شروع شي د نیکی شوق د مرسته راځي او کله چې انسان سره د خدای د ذکر غافل شي نو شیطان بیا وسوسې شروع کوي بیا د شیطان سره تعلق جوړ شي نو شیطان وسواس هم د وسوسې اچون کوي او خناس هم د تکذیب کې علاج د خدای ذکر ده د خدای په بندګۍ د ماتېږي په بل شي باندې نه ماتېږي کوم شیطان د زبره وره الذي أمر الشيطان يوسوس في صدور الناس توسوسه اچي په زړه د خلکو کې من الجنة د پیریانو د جملې نه د ستر وینو ورناس کدي انسانانو د جملې نه ده شیطان کدي پیریانو نه کدي انسانانو نه چې د خلکو په زړه کې وسوسه اچي زه تو یې هغه د په تا باندې پناه غواړم دي اوس سوال دا ورېږي هغه شیطان چې موږ په ستر وینو هغه په زړه کې وسوسه اچي انسان څنګه د بل انسان ته وسوسه ورچي او ته په دې پات شو نو جواب دا چې انسان هم وسوسه ورچي او دا انسان چې شیطان شو تر یو شیطان بد چې هغه پیرای دي چې کوی نه وي ولې یو بزرګ وی دی شیطان علاج په خدای په اعوذ بالله را کوله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وسواس دروازه اعوذ بالله وی خدای په دې غلط خلاصي او دا شیطان چې دا انسان د دغه مترلاس دي چې درته چلا شي سینما ده درته چلا شو ته میرا ده درته چلا شو ته قمار ده درته چلا شو ته دورونو دروزونه دي د ذات سره دی کوجی په اعوذ بالله دې نه پریږي او دا انسان د زړه په خاص څنګه اچي چې د ګناوه بیان د شروع کو کتاب زړه کې په محبت پیدا شي وسوسه ده معنا شو او شیطان هم دغه چې د ګناه محبت اطاعت ورته اچي غلط مجلس غلط خلق سره ناس ته ولاړې یوم د اثر د چې یغي ګناه ته د تم سودا کیږي شوق دې پیدا کیږي چې هغه دې په کوم ګناه ولګي دي هغه بیان نه کوي نو ته په پناه واړې
خدای پاک دې داسې انسانانو هم ماته پناه راکړي چې هغه سړی د ګناهو په طرف باندې بیایي. موږ ته حکم هم دغه ده چې تاسې په دیني خلکو سره تعلق ساتئ، محبت ساتئ، د داسې انسانانو سره تعلق نه ساتئ چې سړی د ګناهو په طرف باندې بیایي.